嗨，قدرمانو دوستانو ستړي مه شئ. زه کوټې یم. اوس زه د بېجینګ د وداوځې په نوم یو کوچنۍ کوڅې ته راغلی یم. آیا تاسې پخوا د بېجینګ هوټون په نوم یو ډول کوڅې اورېدلی دی؟ نو دغه ډول کوڅې یواد یعنې هوټون نومیږي د بېجینګ د لرغوني بېجینګ د هر حالات او د خلکو د ژوند یوه نمونه بلل کېږي. نو اوس زه په دغه شان یو کوڅه کې چکر وهم. اوس دلته زیات بېجینګ هریان اوسېږي. ګورئ دوی د خپل کور په بهر کې دغه شان سبزۍ روزي، ګوران روزي، بوټي روزي. له نږدې ځایه وګورئ. دا د عام بېجینګ اوسېدونکي ژوند دی. دا د بېجینګ هوټون په نوم کوڅې حالت دی. په دغه واد په دواړه غاړه ګورئ دغه شان د بېجینګ لرغونی ساختماني ځانګړتیا لرونکی ودانۍ واقع دي. ګورئ داسې دیوالونه او شکل او بڼه یې ټول د لو بېجینګ یعنې د بېجینګ لرغونی ځانګړتیا څخه ډک دی. بېجینګ د چین پلازمینه ده او هم د دغه هېواد د سیاسي او کلتوري مرکز دی. خو بېجینګ هم یو ډېر عصري نړیوال لوی ښار دی او په بله خوا بېجینګ هم یو اوږد تاریخ لرونکی ښار دی. نو همدلته له ډېرې جګې ودانۍ څخه هم دغه شان لرغونی ودانۍ او د خلکو اوسېدونکي سیمې تر سترګو کېږي. دا یو کوچنی هټۍ یو کوچنی رستورانت پکې ډوډۍ پلوري. ګورئ او هر ځای دغه شان د بېجینګ لرغونی ودانۍ لیدل کېږي. دا یو کوچنی موزیم دی. ډېر زیات خلک د خپل کور په بهر کې په دغه شان کوچنۍ پټۍ کې سبزۍ او بوټي روزي. زموږ د ځایي اوسېدونکي کور ته انګړ ته ننوځو، سایل وکړو. دا د پخوانۍ بېجینګ اوسېدونکی سیمه ده او د ځایي اوسېدونکو کور دی. په دغه انګړ کې هم ډول ډول سبزۍ او بوټي روزي. دغه شان ودانۍ فکر کوم په دې ځای کې څو کورنۍ په ګډه اوسېږي. د دهلیز په بلې خوا نور خونې هم شته. د مختلفو کورنیو کور دی. ګورئ کله چې سیلانیان په دغه شان کوڅه کې سایل کوي او فکر کوم چې په ښکاره توګه د بېجینګ له تاریخي ځانګړتیاوو څخه ښه خوند اخیستلی شي. ګورئ دغه ونه ډېره جګه. له نږدې ځایه وګورو. فکر کوم چې دا له دغې ونې څخه هم د دغه کوڅې اوږد تاریخ احساسولی شي.
ډېر جګ. که زه د دغه ونې تر څنګ ولاړه یم تاسې به احساسولی شئ چې دغه ونې ډېره اوږده او جګه. ګورئ د دغه ځای اوږده تاریخ شاهدي ورکوي.